نن به د افغانستان د کرکټ هغه نوم یاد کړو چې د وطن د کرکټ په لومړیو سختو ورځو کې د توپ له زور، د زړورتیا له روحیې او د نه ستړي کېدونکې مبارزې له لارې خپل ځای جوړ کړ. شاپور زدران هغه یوازې یو لوبغاړی نه و، هغه د هغه نسل استازی و چې افغانستان یې له نوې مرحلې نړیوالو سیالیو ته ورسو. شاپور د افغانستان لپاره د 2009 او 2020 ترمنځ ولوبېد. اتیا نړیوالې لوبې ترسره کړي او د 2015 نړیوال جام په هغه تاریخي بریا کې مهم رول ولوباو چې افغانستان د سکاټلند پر وړاندې خپل لومړی نړیوال جام بریالیتوب ته ورسو. د همدې اوږده او ویاړمن سفر وروسته هغه په 30 جنوري 2015 د نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ. خو نن د شاپور نوم یوازې د کرکټ د اتلولۍ لپاره نه، بلکې د یوې سختې روغتیایي مبارزې لپاره هم یادېږي. د وروستیو راپورونو له مخې هغه له 2015 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې ناروغه شوی و. وروسته د درملنې لپاره هند ته ولېږدول شو او د 2016 کال د جنوري په 18 په نوې ډیلي کې بستر شو. ډاکټرانو او راپورونو د هغه ناروغي د هیموفاګوسیټک لیمفوهیسټیوسیټوسس یا د HLH په نوم یاد کړه. دا یوه نادره د ژوند لپاره خطرناکه معافیتي ناروغي ده چې د بدن دفاعي سیستم په غیر عادي ډول پیاوړی کوي او پر سالمو انساجو او غړو باندې حمله پیلوي. راپورونه وایي چې د شاپور بدن د شدید انتان ستونزه هم موجوده ده. د هغه د ورور له قوله په ټول بدن کې انتان خپور شوی دی، د نري رنځ یا TB نښې هم موجودې وي او تر MRI او CT سکین وروسته معلومه شوه چې دا انتان تر دماغه هم رسیدلی دی. وروسته بیا هغه یو ځل ښه شوی و، له روغتون څخه رخصت شوی و، خو ناروغي بیرته راګرځېدلې او حالت یې بیا خراب شوی دی. تر شاوخوا 26 مارچ پورې د بون میرو یا د هډوکو مغز ازموینې له مخې هغه د HLH په 4م پړاو کې تشخیص شوی و. دا پړاو عموما ډیر خطرناک ګڼل کیږي. اوسنی حالت یې د وروستیو خبرونو له مخې لا هم اندېښمن دی. د اپریل 20 او 21 د 2016 کال راپورونه وایي چې شاپور لا هم په ICU کې تر درملنې لاندې دی، ډیر کمزوری دی او ډاکټران یې حالت له نږدې څاري. د کورنۍ په وینا وروستی سټراید درملنه یو څه ګټه کړې او لږه هیله پیدا شوې، خو لا هم د بشپړې روغتیا ډاډ نشته. په ساده ژبه د هغه وضعیت لا هم ډیر حساس بلل کیږي، خو د ښه کېدو لپاره درملنه روانه ده. شاپور زدران د افغانستان د کرکټ له هغو لومړنیو مخکښو څېرو څخه و چې د خپل قد، تیز بالینګ او جذباتي جشنونو له امله د مینوالو زړونه یې ګټلي وو. هغه د افغانستان د کرکټ د ودې په هغه سفر کې مهم نوم و چې له ستونزو، هجرت او محدودو امکاناتو سره نړیوالو میدانونو ته ورسېد. نن یې بدني مبارزه سخته ده، خو د هغه کرکټي میراث لا ژوندی دی، ځکه ځینې لوبغاړي یوازې ویکټ نه اخلي بلکې د یوې ټولنې هیلې هم پورته وړي.